د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او دوشنبه ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په تاجکستان کې د افغانستان خاورې ته څیرمه د چینایانو وژنه غندلې ده او ویلي دي چې دا کار د هغو کړیو کار ده چې نه غواړي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ اړیکې پیاوړې سي. د تاجکستان په خاوره کې چینایي اتباع د چا لخوا ووژل سول او په عمومي کچه څنګه کیدلی سي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاریخي اړیکې یو ځل بیا جوړې سي. نن پرې بحث کوو. د بحث قدرمن میلمانه هم زموږ سره یوځای سوي دي. عزتمندو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر راغلاست د ژور لیدنې پروګرام ته. پخوانی دیپلومات او په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارج زموږ سره د ټیم له لارې ملتیا کوي. په سټوډیو کې را سره سیمه ییز څېړونکی او د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر عبدالهادي قریشي صاحب، بل میلمه را سره د نړیوالو چارو پوه ښاغلی محمد عمر نهزاد صاحب. عزتمندو میلمنو په خیر راسئ پروګرام ته. ډېره زیاته مننه چې زموږ لپاره فرصت ځانګړی کړ. مارج صاحب په خیر راسئ پروګرام ته. تاسو هم مننه. په وروستیو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پلاوي تبادله سول. یو پلاوی د تاجکستان څخه افغانستان ته راغی او د افغانستان څخه پلاوی تاجکستان ته لاړلو. په مجموعي توګه که داسې اشاره ولرو چې د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې څنګه ارزوئ؟ مننه جناب امید صاحب محترم، تاسو ته ګرانو مېلمنو ته، قریشي صاحب ته، نوزاد صاحب ته، لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، د هېوادو ترمنځ مهمې خبرې ګټې دي. نن سبا دنیا همداسې راغلې ده، هر څوک خپلې ګټې پر بنیاد باندې کار کوي. دلته تاجکستان پوسه چې مثلا د افغانستان اړیکې له پاکستان سره خصوصا سوداګري یو څه ترنګلنې سولې. افغانستان هم ضرورت درلوده چې بدیل لارې پیدا کړي، ځکه موږ خو بیا خوشبخت یو نسبت له پاکستان له 15 نورو هېوادو سره اړیکې لرو، سرحدونه لرو، پولې شریکې لرو. نو تاجکستان هم دا اصل دا فرصت ته ګوري، نور هم ګوري، ایران هم ګوري، مثلا چین او ترکمنستان او ازبکستان هم ګوري، از خپله استفاده کوي. یعنې د فرصتو په لټه کې دي. یعنې اړیکې د اقتصادي ساتل دوی هم ضرورت لري. دوی ضرورت لري راځي د افغانستان نه، موږ هم ضرورت لرو. دلته خو بیا نور دلته اوس پاکستان فکر وکړه چې افغانستان خو لاړه مانه، یعنې اړیکې اقتصادي او تجارت له مانه ځي. دغه چینایان خو له ډېر پخوا راته کار کوي، د قانون مدیریت کارونه کوي، ډېر پروژې او پروګرامونه دي چې له چینایانو سره دا یې وویشتل، په دې حمله وکړه. ته ویلې چې دواړو اړیکې خرابې سي، تر هغه چې دا څېړي او بررسي کوي و دا مسایل چې یعنې بېرته لکه سبا ته له ایران سره یو کار پېښوي موږ بل ورځ له بل هېواد سره چې بیا موږ احتیاط شو. دا په دې لوبه ټول پوهېږي او پاکستانیان هم پوه سول، تاجکان او چینایان ټول، ځکه نن سبا ټکنالوژي و حالات دومره پرمختللی ده چې پوهېږي چې دغه کار له کوم وخته شروع سه، چا وکړه، چېرته وکړه، له هوا ځکه دی کنټرولېږي، خو دا نه پټېږي. راو دلته په دنیا کې یو څو اصله دي چې ټوله نړیوالو اصولو منلي، هم حقوق بینالملل عمومي کې دا مسله ده چې نړیوالو موازینو کې راځي، هم حقوق بینالملل خصوصي دوه هېوادو په منځ کې چې یو دنه یې حسن هم جواري ورته وایي، یعنې ژوند به په ډېر ښه نیت سره، په ښه علاقهداري سره، په ښه اړیکو کې لري. یو اصل عدم مداخله ده، یو بل په چارو کې به ته مداخله نه کوې، نه به خاورې ته، نه به هوا ته، نه به په سیاست کې، نه په اقتصاد کې، نه په ټولنیزو چارو کې، یعنې په ټولو کې. بل څه ده؟ احترام متقابل، یعنې احترام به د ده استقلالیت هم کې، د ده خاورې ته به هم کې، د ده حاکمیت ته به هم کې، یعنې په ټوله کې د ده اتباع وګړو ته به هم کې. نن سبا بیا بله مسله چې بالا شورا امنیت ته منځته راغله، د هغه مسؤلیت متقابل د په امنیتي چارو کې دوه هېوادونه یا که نورو سره شریک پول لري، مسؤلیت متقابل د امنیتي معنا یې دا ده چې هره خوا مسؤلیت لري چې خپل امنیت د بل امنیت وساتي او جوابګوی. کومه پېښه چې راځي منځ کې دواړه خو داسې نه وي چې تور په ده ولګي او تور په ده، دا بیا نو پلمې یا مقدمه د خرابېدو را اړیکو
او د جګړو ته خشونت ته لاره برابرول دي. بېغیر هغه باید مسؤلیت پذیره هره پېښه چې کېږي دواړه باید څېړنه وکړي، عایل نقطې سره راځي ګوري چې خبره څه شی کار یې غلطي کړي مسؤلیت پذیري راځي. دلته بیا اړیکې جوړېږي. تله اړیکې سیاسي نه دي، ټولنیزې اړیکې د ګاونډیانو ډېرې مهمې دي نسبت له سیاسي او اقتصادي نه. ځکه دلته ملتونه سره ژوند کوي. دا پولې چې جوړې سوي دي په دنیا کې ملتونه سره جدا کړي هم دي. بعضې کلتور، فرهنګ، ژبې، مذهبونه، نور نژادونه سره شراکتونه لري. دغه خلک ذاتاً طبیعتاً یو بل سره اړیکې ساتي. که دولتونه په دې کې یو خنډ جوړوي دا باعث دی جنګ و جنجال کې، ځکه دوی طبیعتاً فکر کوي دا د ما حق ده، کله چې حق باطل سي دلته مشکل جوړېږي. راغلو اوس نو آخري خبره د تاجکستان نو د اړیکې د افغانستان. تاجکستان ځوان هېواد ده، دا د برژنیف په وخت کې جوړ سه. با له 1922 کاله چې شوروي جوړه سوله تر یو نوي دوام وکړ. 15 جمهوریتونه چې کراکرا ونیوله دا ټول تحت اثر د روسیې د قومندې لاندې وه او اوس هم دي. دا به نو سړی به ځان نه غافلوي چې دا استقلالیت تر یا د اوکراین غوندې که لږ سر یې جګ بیا دغسې غربوي. تاجکستان چې ده دا وروسته دا هېوادونه د قومي په بنیاد جوړ سوي. ترکان راټول کړل، ترکمنستان خو ځان ته قوم جوړ کړ. هغه من که لاړ سو په تاریخي ته خراسان یې ورته ویلې 9 حوزې وې. هر حوزې قومونه جګ سوه، ځانو ته هېوادونه جوړ کړل، د خپل قومي هویت یې کېښود، هغه یې ملي هویت کړ. چې بیا وروسته موږ هم په 1940 کال کې دا کار د سر بابا په قیادت کې وکړ. تاجکان چې خواره وو دا چې د اوس افغانستان سره تقریبا 1200 کیلومتر تمام تاجکستان پورې لري. ټوله ماته 2000 حدود ده شمال کې. دا خلک نفوس کم ده، 8 میلیونه اوس تقریبا وایي چې 11 میلیونه ته رسېدلي دي. اراضي یا خاورې یا هغې مځکه یې ډېره ده. دلته د شوروي د وخت کلخوز او سلخوز او فابریکې دا ډېرې زیاتې وي. دا خلک داسې زمینداره خلک دي. اما شوروي د افغانستان په یرغل په وخت کې له دوی نه استفادې وکړې. دلته نه څوک وایي چې سره روسان مستقیم راولي. موږ ځوانان هغه وخت شوروي حمله کوله، زه د 15 کالو 14 کالو شفا کوم. دلته ټول دغه تاجکان چې په ژبو رنګ و بوی سره یو وو، ازبکان، ترکمنان دا یې راولېږل افغانستان ته. مخکې په دفترو کې په مرکزي کمیټو کې په دې ځای کې به مشاورین روس ناست وو، عسکر دا وو. دوی دلته بلدیان پیدا کړل. یعنې اوس هم د شوروي اصلا 3 هېواده په افغانستان کې 50 کاله دومره مداخله کړې ده چې بې نهایت زیات افغانستان یې کړلی ده چې یو یې تاجکستان د روس په امر باندې ما چې ویل دا استعمالوله لکه پاکستان چې غرب استعمالوي، همدغسې ایران چې کله پخوا امریکا استعمالوي اوس یې روس استعمالوي. روس مستقیم نه شي کولی افغانستان کې یا اسلامي هېوادو کې سعودي یا په سوریه او دې کې کار وکړي، لبنان کې مسلمان هېواد ایران استعمالوي. هغوی خپلو ګټو پر بنیاد دا تاجکستان دا کارونه کول. مثلا په کولاب کې، خوجا باودین کې، دې جوی کې وسلې، مهمات، سلاح مسعود ته، شورانیزات ته، جمعیت ته ورکول، دلته راتلل ویشتل ټکول، لکه څنګه چې بلبلین ته یا پاکستان ورکول. جنګ و جنجال یې دې لپاره کول، دوی ګټه وه. اوس ډېره زیاته مننه. ګټه یې په جنګ کې نه ده. سلامت اوسئ ماري صاحب، زه بیا راګرځم. بنان دا فرصت ده چې له دې فرصت هم موږ هم ګټه واخلو. سلامت اوسئ ماري صاحب، مننه. کوره به ډېره زیاته مننه که ماري صاحب. زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم. عزتمندو لیدونکو د ما لرو بېرته راګرځو. ماري صاحب په تاجکستان په شمس الدین خان او د ختلان ولایت کې کومه پېښه رامنځته سوله، دا کار د چا و فکر کوئ او د څه په موخه یې ترسره کړ ستاسو پند؟ ګورې دا مطلق موږ حکم نه کوو دا پاکستان کړی، اما انګېرنه تر 80-85% د پاکستان ده. بله، فیصدي یې لږ ده که ډېره محترم مارج صاحب؟ ځکه په دې بخښنه غواړم، ځکه په دې چې پاکستان غواړي چې موږ اړیکې نورو هېوادو سره ونه لرو، دلته اتحاد وسو. اما کله کله سیاست کې بیا بل هېواد یا بل درېیم قسم استفاده کوي، پوهېږي چې زمینه مساعده ده،
ادرس بل خواته کیږي زه شاید دا کار ایران کوي څوک به دې څه پیږي شاید خپل د تاجکستان دا کار دا هم احتمال است کېدای شي چین دا کار کوي ځکه چین له پاکستان سره بعض مشکلات لري باور کېدای شي روسیه دا کار کوي مستقیم امریکا دا کار کوي فکر بل خواته کی سیاست کې هر څه امکانات شته ګټې د ګټې پر بنیاد ده اوس موږ هم ګوره ضرورتونه د تاجکستان افغانستان سره ضرورت لرو که نه موږ په دې چې توکي دلته دي سوداګر دي راځه که دا دروازه خلاصه شي تر مسکو و چین و تر شرقي اروپا به د موږ توکي خوراکي و میوې دا به ورسېږي د هغې خواره به هم یو څه راسي موږ ته دلته ټولنیزې اړیکې هم دلته مطرح دي سیاسي هم دي امنیتي هم دي متحد را پیدا کول دي هغه هم ضرورت دی هغه هم غواړي تر هنده پورې ځان ورسوي تر ګرمو اوبو پورې ځان لاره پیدا کړي هغه هم غواړي تر خلیجه پورې تر مثلا عربي هېوادو پورې لاره پیدا کړي خو دا خو ضرورتونه دي دې ضرورتونه ته څه وایي فساد ویل کېږي ګیله پکار نه ده هر هېواد یا هر شخص ګیله کوي هغه ناتوانه څه پکار ده تدبیر پکار ده پالیسی پکار ده برنامه پکار ده د ملي ګټو پر بنیاد باندې ستراتیژي پکار ده همیشه د هېوادونه دا باید ولري بهرنی سیاست باید ولري تعریف کړی له هر هېواد سره د اړیکو د تاریخي اړیکو د اوسني اړیکو پر بنیاد باندې او ګټې همیشه باید ولري دا نه چې تا وکړه ما وکړه ولې دې وکړه نه دنیا نن سبا جوړه نن سبا یو هېواد غښتلی ټوله خبره په اقتصاد ده که په خپل مټ ودرې لکه دنیا کې چې 190 هېوادونه 9 هېوادونه خپله خبره کوي یا اوه هېواده ځکه دی ضرورت نه لري مطلق خودکفا ده په ټولو شیانو کې اقتصاد باید قوي اوسي که بیا چیرې نه وي دغه درېیمه نړۍ او وروسته پاتې هېوادونه د بل سره په تفاهم په امانګۍ غواړي چې استفاده وکړي ګټه پورته کړي ځان ورسوي دې ته وایي ولا فلاني سره زه متحد یم په چی شم متحد یم خدای خپل ګټو ته ګوري اوس مثلا دا بس کې موږ د مرکزي اسیا او تاجکستان هېوادو دي لاړ سئ اویا نه اتیا کاله مخکې اوس کلونه تېر شول تاسې د دوی نقشې وګورئ البومونه یې وګورئ او عکسونه یې وګورئ یو سپېره سپېره هېوادونه د جامع د نرانو د لکه ښځو دوی وګورئ هغه پخوانۍ تاریخونه مځکې او چرګان او غوا او خوسي او دغه باندې وو دغه شاید ماحول دا باکګراوند تصویر وګورئ پټي و د خاورو قلا یې دا وې شوروي سره ځان یو کړ له روسیې سره یو شول هغه د ټول آباد شول اوس تاسو واسه هر یو له موږ نه ډېر غښتلي آباد دي خودکفا دي موږ ته هم شوروي راغله روحیه موږ ته له غرب دین راغله چا له کفر ده که نه د موږ بولو ګرم اوبو پورې تر کراچۍ موږ ته دا چا راکاوه خو دا مفکوره والا جهاد ده مرم امریکا چې بیا راغله یهود چې بیا راغله بیا جهاد ده مارید صاحب په افغانستان کې جهاد هم د روس په وړاندې شوی هم د انګلیس په وړاندې شوی هم د امریکا په وړاندې شوی ده ولې قربانۍ ورکړل شوي دي شهیدان راغلي دي دا موضوع یو څنګ ته پرېږدو په اوس مهال کې فکر کوئ هغه څه چې متقي صاحب ویلي دي ډاکټر محمد نعیم ویلي دي د افغانستان د بهرني چارو وزیر چې موږ د ټولو هیوادونو سره د اقتصاد محوره بهرني سیاست پر بنا باندې اړیکې غواړو هغه که تاجکستان یې که پاکستان یې که بل هیواد یې فکر کوئ څومره د افغانستان سیاست همدغه سیاست په ګټه ده تر څو وکولی شي د افغانستان اړیکې لا پراخه کړي او هغه څه چې اندېښنه کوي د افغانستان د خاورې څخه د تعامل له لارې رفع شي بالکل دغه سیاست سم سیاست له هر هېواد سره باید تعامل د ملي ګټو په بنیاد باندې د مقابل ګټو ته احترام هغه هم درکول دا هم درکول درست ناسته دغه پرمختګ کیږي اوس وخت موږ د جهاد خبره وکړه جهاد چې افغانستان جوړ د کله اسلام راغلی د جهاد روان بله اما بله مارید صاحب په افغانستان کې د ثبات موضوع فکر کوئ تاجکستان څومره رول پکې لرلی شي د څه مورد کې د افغانستان په ثبات کې او د تاجکستان په ثبات کې افغانستان څومره رول درلودلی شي د دوه ګاونډیو هېوادونو په صفت
هر هیواد سره خصوصا له ګاونډ سره چې افغانستان اړیکې جوړې کړلې دا د افغانستان په اوسني شرایطو کې په ګټه بله بالکل په هر لحاظ باندې ګټه دا چې سوداګر توکي وړي یا توکي راځي په ګټه ده دا چې یو سکون کلیګل کېږي بیرته راځي دا په ګټه ده دا چې یو هیواد سره موږ ډیپلوماټیک اړیکې پراخو دا د موږ په ګټه ده څومره چې زو بل نور او دغه طریقه بل هیواد ته دا وصیت پیدا کړو له نړۍ سره باید اړیکې ولرو د ټول نړۍ سره په دې باندې پوهېږو چې د نړۍ موازین دي که کنوانسیونونه دي که اعلامیې دي که منشورونه دي دا زبرځواکو غربي هېوادونو جوړ کړي د خپلو ګټو لپاره ولې ښه نور استفاده ترې کې موږ ترې نه کوو ولې نور ترې ګټه پورته کې موږ همیشه قرباني ورکوو ډېره زیاته مننه کوم محترم مارید صاحب او نور نو باید کار وکړو خپل سربینات ته په اقتصاد باندې په خپل مټ باندې باید ولري سلامت سیګي نړۍ مننه کوم مارید صاحب د بحث په پای کې بیا راګرځم دمې ته څو بهتره ګرځو مارید صاحب لومړی پوښتنه دوه پوښتنې په پای کې ستاسو څخه لرم لومړی لنډ ځوابونه راکړئ لومړی پوښتنه آیا د افغانستان د خاورې مسؤلیت امنیت او دوستاني حکومت شتون په افغانستان کې او ډاډ ټولو ګاونډیو ته چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد به نه استفاده کیږي تاجکستان څومره باور ترلاسه کړی ده دا ټول باور ترلاسه کړی ټول په دې باندې کېږي په افغانستان کې اوس امنیت ده په دې باندې ټول پیټرول دنیا کېږي نه غواړي چې مثلا په نورو هېوادونو کې مداخله وکړي ځکه د پردی هدایت او امر دلته اوس نشته که چیرې وای لاسوانه وای یا لاسپوڅی حکومت وای که دا امکانات ولري که دلته یو مدرنه وسله وای او پلان او ستراتیژي د افغانستان دا وای چې په بل مداخله کې د ګټه وای بیا نو دوی دار وای دا خو یو خبرې دي برنامې دي سناریو دي اوس ګوره سعودي ته لاړه خبرې ناکامه شي چا ناکامه کړي سبا ګوره مالدیو پاکستان بیا دوه ورځې بعد بیا راځي بیا په افغانستان کې حملې کوي دا منطقه غواړي دا سیمه بېثباته کړي برنامې دې غرب ورکړي دي خپله ځان ته جبهې وازي غیره جبهې نه پاکستان چې لري جغرافیه نسبت نفوسه کمه دا نظامیان او پوځیان دا په بهر کې دا شتمنۍ له کومه کې دي بچیان دا درسونه او رفاه ځوان په بهر کې له کومه کوي همدغه جنګل همدې نه ګټي دې لپاره دا خبرې اعلان نه کوي نن ګاونډیان هم پوهېږي سیمې هېوادونه پوهېږي افغانستان امنیت ته یو د افغانستان ستراتیژي راتلونکې ګټې واس او تاوان یې په دې کې نه ده چې بل هېواد کې مداخله وکړي له هغه نه معیشت واخلي په خپلو زخمو کې راټول ده خپله ضرورت لري خپل اقتصاد ته کار کوي د بنا ډېره ټول مطمئن دي مکمل یو شي نه نګراني لري که د افغانستان بېرته له پاکستان تروریستي ډلو سره او دغه چارواکو سره داعش او دا ډلې جوړې کړي دي هغه د معلومیږي له کراچۍ کې مړ ساله په د اسماعیل خان کې مړ څه فلاني ځای کې داعش قمندان فلانی دغه نه ډارېږي چې دا بېرته راتېر نه شي وانه وړي بل هېواد ته هغه نه دلته اطمینان سره ولدي چې دا کار اوسني حاکمان په هر حالت باندې نه یې کوي ولې نه کوي ګټه یې نشته د افغانستان ګټه په دې کې نشته که ګټه وای بیا به چې دا مسله وه داسې کس په راس د حکومت کې نشته چې هغه دې ته زمینه مسایل بنان وروستۍ خبره نن سبا ګاونډیانو سره نړیوالو سره اړیکې جوړېدل غځول شرایط برابرول د خپل اقتصاد د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې دا د افغانستان په خیر او رفاه او سعادت ده افغانستان یو ډېر غني هېواد ده داسې اوبه لري چې نور هېوادونه نه لري په تاریخ کې چې په افغانستان جګړې وې د اوبو د زراعتو ستراتیژیو جغرافیاو دغه ترانزیتو دغه محل څه دی لري افغانستان کولی شي له دغه جغرافیې نه د لارې د پول په حیث باندې ډېره ګټه ترلاسه کړي زمینه مسایل جوړ ده افغانستان کولی شي یو طبیعي هېواد ده غرونه او چینې او دا ښه سیالانه جذبولی شي افغانستان ښه معدنونه لري په ویستلو باندې د کولی شي ښه اقتصاد ترلاسه کړي اوبه هم خرڅولی شي زراعت کمارولای شي خلک داسې مختصري خلک دي ګوره دلته هر ډول شرایط راغله جنګ راغی قحطي راغله قیمتي راغله مرګ راغی وزر ته کول د چا غږ پورته نشته نه خلکو څو بازار ته راوتل که دغه کار په ایران او پاکستان اوس ګورئ یوه لاره خپله پاکستان بنده کړې باندې چغې د دوی پورته سوي دي دلته ولې چغه نه کړه په وچه ډوډۍ باندې سرتیرو له تاریخ نه ریولې تر اوسه پورې ځوان کړی بنان غیرتي باهمته ملت ته که چیرې دغه ښه مدیریت ښه منسجم سي یقین وکړئ نړۍ به دې ته حکم مننه
سلامت سي دغه مسایل ته کار کول نسبت لدینه وای د پاکستان تاجکستان څخه وای د پریدي چارواکونه میله د سي ل سیاسي کادرونه مفتونه بل ګټه پورته کی یو ځای مشترکه یو ښه پالیسی بهرنۍ او کوري هڅه ډیره مننه اقتصادي په سیاست کې جوړه کی دا بهتره مننه محترم مارید صاحب محترم استاد محترم نوزاد صاحب نړۍ مننه چې بس کوم سره برخه واخیسته سلامات اوسئ. له تاسو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه تر بیا ښې چارې.